ملا برادر او ملا عبدالسلام حنفي د قوشتېپې له کانال څخه لیدنه وکړه. له مرکز کابل څخه راغلي د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو ملا عبدالغني برادر، ملا عبدالسلام حنفي او همداراز ورسره مل پلاوي بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د هیواد له ستر ملي کانال قوشتېپې څخه د بلخ والي مولوي محمد داود مزمل په ملتیا له نږدې څخه لیدنه وکړه. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د لومړي ځل لپاره د قوشتېپې له ستر کانال څخه لیدنه وکړه او د چارو د چټک پرمختګ هرکلی یې وکړ. نوموړی زیاتوي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي او نه به هم له افغان خاورې څخه دوی ته کوم ډول ګواښ پیښ شي. د ملا برادر په خبره د آمو سیند په حقابه کې 50 سلنه اوبه د افغانستان اصلي حق دی. هیڅ ګاونډی باید تشویش او کوم دغه باید ونه لري. موږ تر اوسه پورې چې دا کوم کار شروع کړی هغه نیت او فکر لرو چې کوم موږ حقیقت په دغه اوبو کې ثابت دی، حتی هغه حقیقت لا څه چې هغه څخه کم یعنی نصف هغه خپل د حقیقت موږ په دې حوالې کې امید لرو چې دا اوبه د دې سیند څخه یعنې د دې رود څخه راشي و دې حوالې ته، یعنی نصف هم پاته دي. ورته مهال د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا عبدالسلام حنفي وایي له یاد سفر څخه هدف د قوشتېپې کانال د وروستیو پرمختګونو او چټک کار څخه لیده کاته و او خپل ملت ته دا ډاډ ورکوي چې له ټاکلې مودې څخه به مخکې د کانال چارې سرته ورسوي. هدف از آمدن بزرگوارای امارت اسلامی افغانستان در نقطه صفری و دیدن از پروژه کانال قوشتېپه اطمینان دادن به ملت شریف و بزرگ افغانستان است که ما انشاءالله تعالی این پروژه را از تایم تیبلی که تعیین شده است از او وقتتر به تکمیل برسانیم و الحمدلله تا به حال این پروژه بسیار به شکل مثبت به شکل خوب پیش رفته است و انشاءالله کار به صورت جدی به صورت خوب روان است. براتون بهتر معلوم است که الحمدلله طول این پروژه قوشتېپه 285 کیلومتر است و عرض کانال 152 متر است و عمق از 8.5 متر است و الحمدلله تا حال 4000 ماشینری بالفعل مصروف کار است اینجا و تخمینا مجموعاً در 97 گروه حدود 300 شرکت خصوصی در اینجا سکتور خصوصی مصروف کار و خدمت است. بیشتر از 5000 هموطنای ما در اینجا مصروف خدمت و کار هستند. په همدې حال کې د افغانستان د ملي پراختیا شرکت عمومي رئیس عبدالرحمن عطاش هغه ګنګوستې رد کړې چې ګواکې د کانال دواړو خواو ته ځمکې ویشل کیږي. نوموړی وایي د قوشتېپې کانال د زراعتي کمپلیکس، صنعتي پارکونو او سړک جوړولو وروسته به د کانال اړوند ځمکې په خلکو باندې وویشل شي. در مجموع توزیع بند است و تا که کمپلکس زراعتی و پارک صنعتی یعنی کانال‌های ازی و سرک‌های ازی ساخته نشه تا او وقت توزیع بند است، به خاطر از اینکه باز یک توزیع غیر منظم خواهد بود و مردم هم نمیتونن که اینیا مثلا کانال‌های بزرگ بکشن، اینیا سخت خواهد بود برشان. فاز سوم ما تیت کردن شبکه است، شبکه هم سرک و هم کانالا. وقتی که وا صورت گرفت بعد از فیصله انشاءالله که با موضوع توزیع مطرح خواهد شد و پیش خواهد رفت. د یادونې وړ ده چې د قوشتېپې کانال 215 کیلومتره اوږدوالی لري او په 3 فازونو باندې ویشل شوی دی. لومړی فاز تر نورو پراخ 1 کیلومتره دی چې چارې دا مهال 50 سلنه مخته تللی دي. د دغه کانال په کیندنه باندې اوس مهال 4000 ماشینري او 6500 کسان په کار بوخت دي.